د پکتیا ډنډ پټان کې د پاکستانیو ځواکونو په ډزو کې 3 افغانان ټپیان شوي. سرچینې وایي په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانیو سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې او د پاکستانیو ځواکونو په ډزو کې 3 عام افغانان ټپیان شوي دي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزي په ژواک ته وویل 2 ورځې وړاندې په ډنډ پټان کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر یوې لفظي شخړې وروسته ډزې شوي چې له امله یې 3 عام افغانان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې د پیښې ټپیان ټول نارینه دي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. نوموړي په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو تلو نیوز د ځایي سرچینو په حواله لیکلي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستاني سرتیرو په ډزو کې 1 تن وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دغه راز وویل چې تر یادې پیښې وروسته د ډنډ پټان لویه لار د سوداګریزو توکو او مسافرو پر مخ تړل شوې ده، خو دی زیاتوي د دواړو لوریو ترمنځ خبرې روانې دي او تمه شته چې لار بیرته خلاصه شي. نوموړي دا ونه ویل چې لار چا تړلې او شخړه څنګه رامنځته شوې ده. نږدې 15 میاشتې وړاندې هم د ډنډ پټان ولسوالۍ په مربوطاتو کې ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پر هغو افغانانو ډزې شوې وې چې غوښتل یې پاکستان ته واوړي. په یاده پیښه کې 2 کسان وژل شوي وو او یو شمېر نور بیا پاکستانیانو له ځان سره بیولي وو. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.